په امریکا کې هم د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ سره مخالفتونه وشول. په امریکا کې د افغانستان د ملي درې رنګه بیرغ سره کومو خلکو او د څه په خاطر مخالفت کول، او ولې دغه کس لکه د لیوني سپي په شان چې هر موټر باندې د افغانستان ملي بیرغ ویني نو دی سمدستي ورمنډه کوي او له موټر څخه د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ لرې کوي. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو او مختلفو ځایونو کې د افغانانو لخوا د افغانستان د استقلال د 140 کلیزې په مناسبت مختلف قسمه پروګرامونه وشول. بهرمیشتو ډیری افغانانو خپل موټرونه د افغانستان په ملي درې رنګه بیرغ باندې پوښلي وو او په همدې طریقې غوښتل چې د افغانستان د استقلال ورځ ولمانځي. همدې ته ورته افغانان نور هم قسمه پروګرامونه او کنسرټونه کړي وو، نوې ښکلې جامې، ښکلې غذاګانې او همداسې نور. خو سړی حیران دې ته شي چې دغه کوم افغانان چې مسافر دي له کورنۍ او هیواد څخه هم لري مسافر دي، بیا څنګه دومره په غټ ډپریشن او رواني ستونزو اخته دي چې سم دم پروګرام به یې دوی به راواخلي په غولو به یې ولړي چې یوه همدا پیښه ده چې هیڅ د بیانولو نه ده. همداسې په کاناډا کې د افغانستان د استقلال په ورځ د نغمې پروګرام هم و چې هغه هم د راغلو افغانانو لخوا ګډ وډ او کینسل شو. قدرمن دوستانو، د داسې پیښو او داسې کړنو علت څه کیدای شي؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ.